خلک د ښې د هغې دپاره راسره مناسب نوم نشته. ورته وحشي ویل وحشیانو ته هم توهین دی، زناور ویل ورته زناورو ته توهین دی. خو یوازې همدومره د رب مخلوق به ورته وویو من شر ما خلق، هغه مخلوق چې یوازې د شر نه بل څه نشته، یوازې د هغې په خټه کې شر اخکل شوی دی او بس. که تاسې په دې 18 کاله کې وګورئ کم د خیر ښېګړې کار دوی ترسره که، بلکې برعکس د دنیا کفار راځي ستا مکتب جوړوي، ستا پلچک جوړوي، ستا سړک جوړوي، دی کافر، د آخرت تمې هم نشته. ته همغه څه چې ستا د ورور دپاره جوړېږي هغه خرابوي، پلچک خرابوي، سړک خرابوي، مکتب خرابوي، جومات کې انفجار کوي. زه خلک روزم په علم باندې کادرونه جوړوم، ته راځې کدر ختموي. زه تعمیر جوړوم، ته راځې تعمیر خرابوي. زه جومات جوړوم، ته راځې جومات کې مولا وجنې چې دلته د الله د وحدت آواز هم ختم شي. همدغسې خلکو ته قرآن کریم مفسدین وایي، دغسې خلکو ته قرآن کریم محاربین وایي، او د محاربینو دپاره قرآن کریم سزا ټاکي هغه څوک چې د رب او د الله د هغه د رسول سره محاربه کوي، جنګ کوي. ویسعون فی الارض فسادا، او په ځمکه کې د فساد خواري کوي. فساد به نور څنګه مفسدین به نور څنګه. زه آبادي کوم، دی آبادي خرابوي. زه لاره جوړوم، دی لاره خرابوي. زه کدرونه جوړوم، علم خلکو ته خیم، دی علما وژني. زه اسپتال جوړوم چې انسانیت ورغوم، دی په اسپتال باندې حمله کوي. هغه ماشوم باندې هم رحم نه کوي چې لا تروسه دنیا ته سترګې هم نه دي غړولي. فساد به نور څنګه وي؟ همدغه مفسدین دي چې د اصلاح مقابل کې، د رغونې مقابل کې د فساد او د خرابۍ لار نیولې ده. د دغسې خلکو دپاره قرآن کریم جزا ټاکي. دوی د صلح خلک نه دی، دوی د نرمۍ خلک نه دی. د دوی سره باید شدت نه کار واخیستل شي. مفسدین دي، محاربین دي، او باید همغه سزا ورته ورکړل شي چې کومه قرآن ټاکلې ده. دغسې خلکو دپاره یا د قتل شي، یا د په دار وځړول شي، یا د خپې او لاس د قطع شي، او یا د په محبس کې واچول شي. دا مختلف نوعه سزاګانې د مختلفو جرمونو په بدل کې دي. که قتل یې کړی دی قتل یې که، د قتل سره ویره خوره کړله په دار یې که، د چا مال لوټ کړی لاس په خېټې غوڅ که، او که هسې ویره خوره کړله جیل ته یې واچوه. دا نه چې 5 کاله وساته، خې چاق که او بیرته د وحشت دپاره راخوشي که. دا هیڅ منطق دا نه مني. هغه چا سره دا منطق چلیدی شي چې هغه د انسانیت په جواب پوهېږي. هغه چا سره دا منطق چلیدی شي چې هغه دا ولس خپل ولس ګڼي او رحم پې کوي. هغه څوک چې ټول عمر په وینه روږ دی، هغه څوک چې ټول عمر یې د انسان په وینه باندې تیر کړی دی، د هغه دپاره ماسوا د دې نه چې همدغه نشه ورته ورکړي او د انسان وینه توی کړي، بل څه باندې د هغې ارام نه راځي. زما علماو باندې غږ دا دی چې دغه وحشت په کلکو ټکو وغندي. هغه که د طالب په رنګ کې بل چا هم کړی، ځکه خدا دا طالب ځکه دی چې زمینه سازي و د طالب کړې ده. که طالب رښتیا هم د صلح طرفدار وی، صلح یې کړې وی، بل وحشتګر ته د وحشت لار نه پاتې کېده. که طالب رښتیا د ملک باندې خفه کېدی او په دې مسلمانانو خفه کېدی، نو صلح به یې کړې وه، داعش ته لاره نه پیدا کېده، القاعدې ته لاره نه پیدا کېده. د ټولو وحشتونو لامل او لاره جوړونکی همدا طالب دی. دغه په وینه روږ دی، دغه د بل چا عمال، د بل چا خادم او د دې ملک دشمن. د حکومت نه مې هیله دا ده چې نور د دوی سره نرمي ختمه کړي. دوی د صلح او د نرمۍ خلک نه دي او باید د شدت نه ورڅخه کار واخیستلی شي. او قرآن کریم هم د دوی په وړاندې شدت دا د صلح لار ګڼي. حتی تضع الحرب اوزارها، معنا یې دا ده چې په جنگ باندې دوی ختم شي او تر څو
د جنگ نه لاس واخلي او تر څو نه چې اوس نرمي کېږي هغومره دی لا لکۍ به برېږي او هماغومره وحشت ته لا لاس اچوي وصلی الله تعالی علی خیر خلق